سلامونه او نیکې هیلې د کندهار له ښایسته ولایت څخه او بیا د عینو له مینې څخه ومنئ. دا نو ماشاءالله یوه تاریخي مینه ده چې د هیواد په سطحه یوه ستره پروژه هم بلل کیږي چې ماشاءالله بېلابېل ډوله ځایونه پکې شامل دي. انو مینه ډېر ښه ځای دی، چکر لپاره ښه ارام ځای ده او امنیت ته، ځکه چې امنیت باید خلک د هېواد هر ګوټ ته ولاړ شي، چکر ووهي، باید هر ولایت وویني. خپلوان مې دي، خپلوان دي و خپلوان. تا را څنګه هغه نوم ذهن و اوس؟ دغه یو نه دی مخ دغه را سره دا مې انډوال دي، ناڅاپي سره راغلی. دا بیا زما انډوال دي، دا نور بیا موږ سره قریبان دي. د ټولو طبعا کوم یو ملګری ډېر ګران دی؟ فرق نشته، ګرد را باندې ګران چې ګرد را باندې ګران ګرد همداسې چې لکه د لاس ګوچې شي. هغه پکې هغه پکې ګران دی رښتیا، سپین یخن والا. یا ګرد یو شی دی راته. نه کله کله مازدیګر راسو نو دا ځای ډېر ښه خوند کوي، نو ډېر ښه شینګیا لري. هغه درسونه ګره ورځ واو یا کار کوو، مازدیګري مهال د دې راځو نو یو څه دماغ ارامه کوو او خوشحالي ځان ته ورکوو. کندهاري ځوان یو پیسې پورته په اکثر وخت په دې باندې منمیږي، بل یو خلیه چپه ایښي په دې منمیږي، او بل بعضې اوقاتو کې غټ لستونې غټ لمنې ورکړي نه په دې باندې موږ پېژنو چې دا د کندهار ځوان دی او دا د بل ولایت. چې هغه ته کوم خواړه وایي هغه څه دي او داسې دي داسې دي؟ دې ته بورګیان وایي. بورګیان و چاټ شنو خودو ترولیږي، دا نو نه خوجه کچالوجه. مطلب دا خلک یوازې خوري که نه دې سره یا د جې سره ګډېږي. و بورګیان نه خودو پټاټې او سلطې سره ګډېږي. همیشه بهار افغانستان ډیرو درنو او زیاتو خوږو لیدونکو یو ځل بیا زما سلامونه او مینه په یوې نوې او تازه خپرونه کې د کندهار له ښایسته ولایت څخه او بیا د عینو له مینې څخه ومنئ. کندهار ولایت یو د افغانستان د لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی چې تقریبا 2300 کاله تاریخ لري. داسې ویل کېږي چې دا ښار د سکندر مقدوني په وخت کې هم جوړ و چې بیا په 1940 کې احمدشاه بابا د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت وټاکلو. کندهار ولایت نو څو مشهور ځایونه لري
چې د هغوی له جملې څخه عینو مینه ده، تر څنګ یې د احمدشاه بابا خپله مقبره ده چې زینه چې ورته وایي هغه سیمه ده. نو بېلابېل ډوله نور تاریخي ځایونه په کندهار ولایت کې ماشاءالله سم زیات دي. نو نن موږ راغلي یو عینو مینې ته او غواړو تاسو لپاره یوه ښکلې او ځانګړې خپرونه د همدغې مینې څخه ولرو. دا نو ماشاءالله یوه تاریخي مینه ده چې د هېواد په سطحه یوه ستره پروژه هم بلل کېږي چې ماشاءالله بېلابېل ډوله ځایونه پکې شامل دي، که هغه ښکلي ښکلي جوماتونه دي، تر څنګ تجارتي ځایونه دي، پوهنتونونه دي، روغتونونه دي او ښایسته او په زړه پورې ودانۍ دي. تاسو ګورئ چې ماښام شروع شوی دی دلته ماشاءالله ډېری ځوانان د کندهار ولایت څخه تر څنګ کله هم چې د نورو ولایتونو څخه راشي نو طبعا یو ورته د دې ځای څخه لیدنه کوي. دا چې په نن ورځ کوم هېوادوال راغلي دي، د کومو سیمو څخه راغلي دي او دلته په راتګ څومره خوښ دي، نو نیغ په نیغ ورځو او هغوی سره د زړه خواله کوو چې دلته په راتګ څومره خوښ دي. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ او خپرونه راسره په مینه وګورئ. ستړي مه شې وروره، ښه جوړ یې په خیر یې. ډېره مننه. ته ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ الله دې وساته خیر اوسه. خوشحاله اوسې. نوم دې واخله. نوم مې عبدالمحمد دی. عبدالمحمد. کندهار اوسېدونکی خپله؟ د کندهار اوسېدونکی ما. ماشاءالله ښې مزې هم جوړ دي، ښایسته ځایونه بیخي و ښایسته ځایونه مو جوړ دي په عینو مینې کې بیا خاص. نو د ښه د تفریح ځایونه لرو موږ دلته په کندهار کې. دا ملګري دې معرفي کړه چې خفه نه شي درنه که نه؟ یا نه را دغه زبیر احمد دی، ډېر ښه. دغه بل زبان نوم یې هغه جان دی، هغه سهیل احمد را سره دی، دغه نصیب الله دی. از دغه راوتلي روزانه راوځو دلته د مازدیګري مال. ټول د ملګري دي که خپلوان دي؟ خپلوان مې دي، خپلوان دي و خپلوان. تا څنګه هغه نوم ذهن وته اوسه؟ دغه یو نه دی مخ دغه را سره دا مې انډوال دی، ناڅاپي سره راغلی. دا بیا زما انډوال دی، دا نور بیا موږ سره قریبان دي. ښه ډېر ښه. دا راته ووایه چې عینو مینه کې تا خپله کوم څه ډېر خوښېږي؟ تا لپاره کومه برخه ډېره په زړه پورې ده؟ دغه عینو مینه کې مې دغه خوښېږي چې بس دا خلک ښه راته ډېر ګرځېدلې، ښه شنه ځایونه دي، بس دغه ډېر خوند راکوي. هفته کې څو ورځې تاسو خپله دلته راځئ؟ په هفته کې بس 4 ورځې 5 ورځې راځو دلته د عینو مینې. یوازې همدغه ځای ډېر لوکس دی که نه ټول عینو مینه؟ یا ټول عینو مینې داسې لوکس دی، پر د هر سړک چې دغسې ښه شینګیا وي، ښه درختې دي. تاسو کله کله راځئ موټر کې چکر وهئ که نه پیاده ګرځئ پکې؟ یا په موټر کې راځو دلته تقریبا یو څه لرې دی زموږ ځای، بس په موټر کې راځو دلته خپل تفریح دپاره. دا راته ووایه چې دلته د کومو ولایتونو څخه هېوادوال ځای ته راځي؟ بس خو شخصا د کندهار د ډېر دي دلته، ټوله د کندهار ده. نور دا چې د ولایتو د راځي دا ډېر خلک راځي دي، هلمند خوا د راځي بس ډېر راځي دلته چې کله راځي ورسره د ذهن ارامېږي که نه خوند نه اخلي؟ بیخي داسې برم ګرد او تا ساه اچوي، ګرد او تا م ساه اچوي چې دا شینګیا ووینو او کله دا خلک وګورو چې ښه ډېر راغلي، خوند نه اخلي. نو خوند راکوي. هېوادوال چې تر اوسه خبر نه دي که نه چې عینو مینه کې ماشاءالله ورځ تر بلې ابادي روانه ده، زیاتېږي، هغوی ته څه پیغام لري؟ هغه د دغه پیغام لرم چې هر یو راسي دلته ښه تفریح دی، ښه مو امنیت دی، دغه مو پیغام دی چې راسي دلته خپل دغه منظرې او تماشې الحمدلله. ته هم ستړی مه شې. خیر اوسې وروره، ته ښه یې؟ ډېره مننه. ته ښه انشاءالله په خیر یې؟ شکر دی، ته ښه یې وروره، جوړ یاست، په خیر راغلي یاست؟ ډېره مننه. ژوندی اوسې. نوم دې واخله. نوم مې زبیر احمد. زبیر احمد. کومو کارونو مصروفه یې؟ والا موږ دغه بنایي په کار روزانه باندې اخته یو. بنایي؟ هو دا څه ته وایي؟ روزانه کوو، ښکاري و په د عینو مینې کې بس موږ کارونه کوو. تاسو کارونه کوئ؟ هو. ټکي نیسئ؟ ټکې نور نیسي، موږ په روزانه ورسره اخته یو. یعنې ورځ مزدوري کوئ ورسره؟ هو بالکل. تقریبا موږ چې ګورو ماشاءالله دلته خو بیخي بې شمېره کورونه دي، ستاسو په نظر څومره به دلته؟ نو داسې دقیق معلومات نشته. حتما ډېر کورونه ډېرې آبادیانې اوس هم جوړېږي، ځینې جوړې دي، لا هم پکې روانه دي. بالکل ډېرې جوړېږي. تقریبا دغه ځای به څو جرې به راځي؟ دا خو بیخي ډېر زیات
لوی ځای بیخي دا اوس داسې دښتونه ګرده پایونه مې ګاټ کړه د دامانو دا ټوله بس د هغې شروع دي کورونه جوړېږي بیخي ډېر د تجربو خبره سره چېره ده چې اوس موږ یعنې خاص معلومات یې نشته دی نه خاص معلومات خو نه لرو ته راته ووایه چې کله دلته راځې څه نه ډېر خوند اخلې ته بالا داسې طبیعت راسته کېږي دا شونګیاوي و دا خلک سره وینو نه چا پر چا مې سترګه بالا وي نو ډېر ښه خوند کوي تفریح دپاره ډېر ښه ځای دی وطنوال سړی ته به ګوري خوشحاله یې ورته که نه بلکل ډېر خوشحالي ډېر خوند کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ که په روسیه کې څه پیغام لرئ نور هېوادوالو ته بس هېوادوالو ته مو پیغام دا دی چې تفریح وکړي راسي کندهار ته عینو مینې ته ښه ځای دی واقعا د لیدلو ځای دی که نه بلکل ډېر ښه ځای دی تاسو به هم کتلی لیدلی وي واقعا موږ ته ډېر زیات خوند راکوي ډېر ښه ځای دی دا د چا پر چا هم د اروپا نه خښېږي دا د اروپا په رقم جوړېږي بلکل همداسې ډېره مننه بیا هم سلامت خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. ډېره مننه. ښه انشاءالله په خیر یې؟ شکر تم ښه په خیر یې ورځ په خیر تېرېږي. ډېره مننه. ستاسو ورځ په خیر ده انشاءالله؟ خیر دې په نصیب سي انشاءالله ښه په خیر تېرېږي. ډېره مننه. نوم دې واخله. بشیر احمد نوم. بشیر احمد. کندهار اوسېدونکی؟ و د کندهار اوسېدونکی یم د ارغنداب ولسوالۍ. ارغنداب ولسوالۍ ماشاءالله. ستاسو ځای خو هم د چکر او منظرو ځای دی که نه ارغنداب؟ و هم ماشاءالله ډېر ښه ښایسته ځای دی ډېر خوندور ځای دی. تاسو فعلا دلته اوسېږئ که نه هملته کلي کې؟ یا هلته اوسېږو د دې کار کوو د دې کار دپاره راغلي نو مازدیګري ټیم راوځو دا چې هملته د دې چای څښو د دې بس ملګرو سره ناست چې مجلس ته ډېر ښه. کوم کاروبار کوئ تاسو؟ په دا ساختمانو پلازو کې دلته کار ورسره کوو دلته بس. دا راته ووایه دغه عینومېنه کې چې کارونه شروع شوي دي که نه ستاسو په شمول ډېری ځوانان دلته مصروف شوي دي څومره خوشحاله دي باندې؟ په دې باندې ډېر خوشحاله یو دې باندې موږ باید نور هم موږ ته دغونې کارونه شروع شي چې زموږ ځوانان په دې کار اخته شي نو د نشیو د یو بل بېلاریو د یو بل دغه څخه به راوګرځېږي نو باید موږ ته د کار زمینه برابره شي چې کارخانې جوړې شي او داسې مارکېټونه جوړ شي زموږ ځوانان په کار اخته شي په دې موږ ډېر خوشحاله کېږو سره نو چې دا ټول ستا د کار ملګري دي که نه کلیوال یاستئ؟ کلیوال هم راسره راځي د کار ملګري مو هم چې ګرده ده اوس وکړي په دې کې مو کلیوال هم شته او د کار ملګري مو هم شته پکښې. چکر ته یې په زور راوستې که نه خپله ورسره راغلی؟ یا په خپله راغلي په خپله خوښه ورسره راوتلي ملګري مو دي انډیوالان مو دي ورسره راوځي. هر مازدیګر همدغسې راځئ؟ هر مازدیګر راوځو وکړي یو جمعه په شپه نه یو بس نو نور وخت هر مازدیګر راوځو ورته بنډار. دا راته ووایه دلته څه ګورې چې ته نه خوند اخلئ؟ هېوادوال د کومو سیمو څخه ډېر راځي؟ بله خو نو دلته د مختلفو ځایو څخه راځي د ولسوالیو هم ورته راځي د ښاره هم ډېر خلک ورته راځي نو موږ هم دا یې ورته راوځو دا هلته بله خو ښه یخ ځای هم دی ښه چمن هم دی ښه ګلان دي ښایسته هوا ده ښایسته موسم دی ښه خوند کوي. ستا ملګري مخکې وي دا وایي کله کله شعرونه مو وایي رښتیا چې ستومانه شي کار کې؟ یاره په کار کې څه وایم شعرونه مو نه دي تر اوسه پورې ویلي چې کله کار کې ښه ستړی شي بیا چی وایي اکثره وخت کې؟ والله خو نو خامخا یې څه به ویل کېږي راسه ګپه کوئ دو سره؟ ګپه سره کوو بله. د ټولو کتاب باندې کوم یو ملګری ډېر ګران دی؟ فرق یې نشته ګرده راباندې ګران چې ګرده راباندې ګران چې ګرده همداسې چې لکه د لاس ګوچې چې دي هغه پکې هغه پکې ګران دی رښتیا سپین یخن والا یا ګرده یو شی دی راته ټول یو شی دي ګرده راته یو شی دی دا په ډېر ګران دي تاسو ټوله ګوره یا نه دي ګرده مو انډیوالان چې ګرده ملګري زاري یو راباندې ګران دی زاري یو داسې دي تر ځان نه راته چیر دی. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه بانډار ولرئ که په وروسته کې څه پیغام لرئ هېوادوالو ته دا نور چې اوس ګوري بس هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې دوی په داسې ځایونو کې دغه ونه کړي
او داسې ونه کړي بیا باقي ونه کړي او جنګ و جدل ونشي د دې شیانو څخه ځان وساتي بس نو خپل کار ته مخه کړي بس خپلو کوچنیانو مکتبو تعلیمو ته مخه کړي چې څوک دغه کړي حکومت څخه دا خواهش دی چې بس موږ ته د کار زمینه برابر کړي کارخانې جوړې کړي همدې هیله او دا شی دغه راته یوه نیمګړتیا چې دلته زه په اکثره ځوانانو کې ګورم چې دې پارک کې هر څه وخوري بېرته هغه شیان عملته غورځوي نو په دې اړه ته څه پیغام لرې څه وایې ځکه پر پارک کې اشغالداني لګېدلې ده کولی شي چې هر څوک یو شی خوري که هندواړه خوري تر څنګ نور شی خوري هغه فاضله مواد چې مثلا څه پاتې کېږي پوستکي باید هغه هلته واچوي و دا خو نو ډېر چندانې ښه کار نه دی چې دې کوي چې څوک هر څه په دا چمن کې یا په دا ګلانو کې یا په دا پارکو کې دي ناست چې خوري باید هغه کچره ټوله کې د کچردانې ورسوي ولې دلته موږ ته چې کښېنو موږ ته چې ملګري راځي انډیوالان مو راځي د وطنداران مو راځي ګر دلته کښېني نو چې چټلي هلته به خوند نه کوي هغه ځای کې بس چې صفا یې ښه خوند کوي بیا مننه خیر اوسې ژوندی اوسې سلامونه ځوانه ستړی مه شي وعلیکم سلام سړی مسې څنګه یې جوړې په خیر یې ډېره مننه ته ښه ان شاءالله په خیر یې شکر یې تاسو څنګه یې جوړې ښه په خیر راغلي یاست ډېره مننه ورځ دې په خیر وه خیر نصیب څه خیر اوسئ نوم دې واخله نوم یې سمیع 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 تخلص دې نشته ستا صحرایي صحرایي ماشاءالله کومه ولسوالۍ د ژړۍ ولسوالۍ ژړۍ ولسوالۍ تخلص دې خپله ټاکلی و په کومو کارونو مصروف یې درسونه وایم اوس داسې شخصي سنټران اوس متون پوهنتون رخصت دی نو سیول انجینري وایم سیول انجینري ماشاءالله کندهار خو سخته ګرمي لري نو اوس رخصت دی فعلا دولتي شخصي کې یا شخصي کې شخصي کې اول کال دی یا څلور سمستر مو اوس پنځم سمستر شروع کړي یعنې دوه کاله خلاص شوي دوه کاله خلاص دوه کاله څنګه تېر شو ډېر ښه وه امتحانونه اوس خلاص شو امتحانونه خلاص وه امتحانونه ښه انشاءالله تېر شو ډېر ښه تېر شول څه فکر کوې الاخره څوم پوزیشن کې به راشي یاره څلورم او پنځم او درېیم کې داسې انشاءالله راکړی ماشاءالله درېیم کې څوم راغلی وې درېیم سمستر کې په درېیم سمستر کې اتم وم اتم وې اوس دې ورته پوره کوشش کړی و هم ډېر زیات کوشش کړی دی و درسونه ښه دي انشاءالله ښه یې و الحمدلله دا راته ووایه چې هر مازدیګر دلته راځي که نه کله کله راځئ ولا کله کله مازدیګر راسو نو دا ځای ډېر ښه خوند کوي نو ډېر ښه شینګیا لري هغه درسونه ګره ورځ وایو یا کار کوو مازدیګري مهال دلې راځو نو یو څه دماغ ارامه کوو او خوشحالي ځان ته ورکوو تر څو نه فقط چکر لپاره دلته راځي که نه کله کله مطالعه هم دلته کوي مطالعه هم دلې هم کوو کله کله چکر ته هم راځو وخت یې راځئ و ډېر خوشحاله اوسئ دې څخه وروسته څه کوئ چېرته ځئ نور نو برون سنټر شروع کېږي ماښام څخه خواته بیا کور ته ځم بیا کور ته ځئ خوشحاله یې خپل روزګار کې ډېر خوشحاله یم ژوند ښه روان دی انشاءالله ښه روان دی مننه ډېره مننه کوم شعر باید یا څه لري هېوادوال ته ځوانانو ته دا اوس یې ګورئ مننه خیر اوسه څه خو هېڅ هم نشته ډېره مننه مننه خیر سلامونه ستړی مه شې جوړ په خیر مننه خیر ته ستړی نه څنګه یې کوې ډېره مننه شکر ورته ته خپله ښه انشاءالله په خیر یې شکر ښه یم تاسو ښه یاست جوړ یاست ډېره مننه نوم دې واخله نوم مې اجمل لطفي ده ښه لطیفې صاحب ملګری دې معرفي کړه ملګری مې کاکا د محمد عارف عزیزي دواړه د یو ځای اوسېدونکي و د یو ځای اوسېدونکي تاسو کوم ځای څخه راغلي موږ له غزني څخه راغلو غزني څخه ماشاءالله
اندړ ولسوالۍ څخه همدا اوس راغلی که نه تېره ورځ راغلی؟ نه نن رالو. نن راغلی. 4 بجې سره ورسېدو. 4 بجې سره ورسېدل کندهار ښار ته راورسېدو. سفر هم څنګه و؟ سفر هم ډېر ښه سفر و، آرام سفر مو وله. یو څه د لاره لرې هم ده که نه ستړی کوونکې ده؟ هو وله ستړی کوونکې ده، لرې ده 315 کیلومتره له غزني او تر دې هم ځکه ده. واقعا غټ سفر دی. غټ سفر ده وله، سړی په عذابوي خامخا. دا راته په لاره ډېر رش یې راسي، بیروبار ډېر ده. همداسې ده. په کومو کارونو مصروف یې خپله؟ زه خپله معلمي لرم، وظیفه مې ده. معلمي لرې ماشاءالله. تاسو؟ زه اوس کندهار پوهنتون انجینري ته کامیاب شوی یم. ثبتنام لپاره راغلی ده. ثبتنام ته راغلی؟ ماشاءالله مبارک دی نو بیا. خیر اوسئ، مننه، زنده اوسئ. دغه پونځه دې خپله ټاکلی و که نه؟ و خپله خوښه مې ټاکلی یم. څو نمرې دې وړی وې؟ 250. 250 ماشاءالله ښې دي نو بیا. و که ښې دي. څه فکر کوې دلته پوهنتون لوستل څنګه وي؟ سخت به اسانه به وي؟ والله ښه به وي، ما لپاره په خپله خوښه مې ټاکلی ده. ماتې په خپله خوښه بې وایم، شوق بې وایم. ریاضي کې ماشاءالله تکړه به یې نو بیا؟ و ریاضي مې زده ده. ځکه چې 250 دې وړي نو تا باندې سوالونه به دل کړي. و ریاضي مې زده ده، ریاضي کې مې اخلي. کندهار پوهنځي مهندسي څانګې ته کامیاب شوی ده، مهندسي څانګې. مهندسي څانګې ته ډېر ښه. دا راته ووایه چې د عینو مینه په اړه څه وایې، څه نظریات لرئ؟ تقریبا تاسو هم ډېر وخت وروسته راغلئ، دا ښکلاوې چې ګورئ، بیا رغونې چې ګورئ. دا د موږ اول د پاتې دا نوم ته راغلي یو، ډېر ښه ځای ده، موږ ته ډېر جالبه ښکارېږي. دا موږ اول وار ته راغلي یو ورته. زه خو کندهار ته ډېر راغلی یم ځکه چې خو دلته مې چکر ته نه یم راغلی. کار پسې راغلی او بېرته لاړ شوی؟ کار پسې راغلی یم، بېرته غزني ته تللی یم. نن دا راغلو نو فرصت مې پیدا کړو، راځئ نوم ته ولاړ چکر ووځو. ډېر ښه چکر ځای ده. تاسو په اړه څه وایي؟ ښه ځای ده، دا ما خپله خوښ شوم. ښه د چکر لپاره ښه ارام ځای ده. ته خو طبعا باید ځان بلد کړې ځکه ولته پوهنتون ووایي سره که زه باتې ځان بلدوم پکې بیا تلو بعد به وروسته راځو ورته دوی ته کله کله. څه چې ګور تا لپاره ډېر جالب دی چې خوند ترې نه اخلئ؟ مینه محبت دا خلکو سره راځي دلته چکر وکړي، دلته سره ښه وخت تېروي، دغه یې ما لپاره ښه دي او دا ځای ښه ښایسته جوړ ده، دغه یې ما لپاره ښه دی. پکې وګرځېدې که نه؟ وګرځېدو. کوم خوا ته لاړ شوی نور پکې؟ دا خوا هم ولیده، خوا هاخوا ته هم تللي وو، هاخوا هم ولیده چې دلته راغلي ولې زه به کېنې د عکسونه به واخلو چې بېرته ځو دوه ریاض. تقریبا یو شل بجې اخیستي عکسونه؟ و عکسونه مې ډېر واخیستل. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که په وروسته کې څه پیام لري هغه هېوادوالو ته چې تر اوسه پورې کندهار ته او بیا عینو مینې ته نه دي راغلي؟ پیام دا د هېوادوالو ته چې راسئ، دلته دا ښه ځای ده، چکر لپاره راځئ دلته راسئ کندهار کې. که ما خپله خوښ استاد تاسو څه وایي؟ عینو مینه ډېر ښه ځای دی، چکر لپاره ښه آرام ځای ده او امنیت ته، ځکه چې امنیت باید خلک د هېواد هر ګوټ ته ولاړ شي، چکر ووایي، باید هر ولایت وویني. همداسې ده. بیا هم ډېره مننه، ښه وختونه ولرئ. خیر اوسې، ټوله مننه، خیر اوسې. ډېره مننه. لیدونکو راسره اوسئ، نو ماښام ته زموږ خپرونه دوام لري، نورو هېوادوالو سره هم خبرې کوو. نو ماشاءالله تاسو چې ګورئ ښي لاس ته چپ لاس ته ډېری وطنوال راغلي دي، د هغوی هم احساسات او نظریات د ځان سره اخلو په دې خپرونه کې چې هغوی څه وایي. بیا هم سلامونه ومنئ، ستړي مه شئ، ښه راغلاست درنو لیدونکو. نو د کندهاري ځوانانو په ماشاءالله په منځ کې ناست یم او دوی هم د هر ماښام اکثره عینو مینې ته ډېر زیات راځي د بېلابېلو سیمو څخه. نو وګورو چې دوی له کومې څخه راغلي. سلامونه، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، سلامت وي. وعلیکم السلام، وایم جوړ یاست، په خیر یاست، وختونه برابر دي؟ ډېره مننه. ته ښه انشاءالله په خیر یې؟ الحمدلله، شکر دی، مشکلات نشته، ښه یې، بیدار. طبیعت دې څنګه دی؟ الحمدلله ښه یې، ټیټ. ډېره مننه. نوم دې واخله. نوم مې نور محمد. نور محمد. د مرکز اوسېدونکی یې؟ یا د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی. سپین بولدک څخه راغلی؟ سپین بولدک څخه. همدا اوس راغلی؟ همدا اوس راغلی. چکر لپاره راغلی؟ چکر لپاره. چکر دې والو که نه؟ دې څخه وروسته چکر وایي؟ چکر لږ مو ولید، لږ لا پاته. ډېر ښه. په کومو کارونو مصروفه یې؟ تقریبا اوس په الحال په کار نشته، نو یعنې سهار رالو، لاړو ارغنداو ته او بیا د ارغنداو سره دلته عینو مینې.
یعنې نن ورځ چکر لپاره ځانګړې شوې نن ورځ مې د چکر لپاره ځانګړې یوازې ملګري شته یا ملګري مې شته دغه ملګری دی هغه مو ملګری دی 2-3 دانې نور هم شته دا خو معرفي که نه چې خفه نه شي بیا هغه یو دانه زموږ ملګری دی ډېر خوش اخلاقه سړی دی د قدرت په نامه دی او هغه بل بیا محمد په نامه دی ډېر خوش اخلاقه سړی دی او هغه بل بیا هغه پهلوان په نامه ډېر جالب و خوش اخلاقه سړی دی پهلوان خو نه ښکاري کومه دی هو هغه دی ولاړ دی ځان دې خط نه راولي هغه ارغنداب چکر څنګه و ارغنداب ډېر ښایسته و ډېر ښه خوند یې وکړ سهار د خونده لاړ شوي که مازدیګر لاړ وی یار د سهار د مازدیګر په مابینځ کې و د غرمې 1 بجې والا چې ورسېدو ارغنداب کې داسې څه و چې تاسو لپاره په زړه پورې چې لاړ هلته ډېرې ښایستې اوبه وې ښایسته منظره وله نو زموږ ساعت پکې تېر شو غرمه ملته وه غرمه ملته وه دیګی میګی خپله وکړې دې کې څومره خوند دی په دې کې نو ډېر زیات خوند دی چې هم دیګی او هم خپل ملګري ډېر ساعت د انسان پکې تېرېږي اوس ماښامې دلته راورسو ماښام دلته رسېدلی دې څخه وروسته به څه کوئ د دې څه وروسته به نو ورته ګورو چې کوم ځای ښه خوند راکړي هلته به ځو انشاءالله په ټوله کې د عینو مینې په اړه باندې څه وایي ماشاءالله موږ چې ګورو تغیرات پکې ورځ تر بلې مثبت زیاته راځي ابادۍ نه پکې زیاتې دي تاسو په اړه څه وایي ډېر ښه خوند کوي موږ دغه ځای څه د دغه عینو مینې دپاره راځو چې ښه شینګیا لري ښه منظرې لري ښه ځوانان لري نو زموږ ساعت پکې تېرېږي نو دغه ځای څه راځو موږ دلته د عینو مینې ته په نن ورځ یوازې هم د کندهار اوسېدونکو سره مخامخ شوې که نه د نورو ولایتونو خلک هم پکې وو یاره د بعضې ولایتو خلک هم پکې ولو لکه د لوګر ولایت داسې پکتیکا ولایت دا ولایتو خلک هم پکې ولو اوس مثلا لکه زه چې ننګرهار نه راغلی یم که نه تاسو د نورو ولایتونو خلک څه پېژنئ موږ په خپل طرز باندې پیژنو هر ولایت والا خپله یو طریقه لري خبرې ونه کړي مثلا که نه څنګه پیژنې بیا په خپل سټایل باندې پیژنو اوس معنا کنداریان خولۍ چپېږ دي یا بوټ په پښه کړي ننګریانان څوک په کول په سر کوي نه دی داسې نور هر یو خپل ولایت خپل یو ترتیب لري چې مثال په هغه ترتیب باندې جلا سوي اوس زه بلکل معلومېږم چې دې نه یم هو بلکل معلوم لکه څنګه موږ تاسو پېژنئ ځکه موږ تاسو په دا پیژنو کندهاری ځوان یو پیسې پورته وي په اکثر وخت په دې باندې معلومېږي بل یو خولۍ چپه ایښي په دې معلومېږي او بل بعضې اوقاتو کې غټ رستونې غټې لمنې ورکړي نه په دې باندې موږ پېژنو چې دا د کندهار ځوان دی او دا د بل ولایت ما چې ولیدل ماشاءالله کندهار ښار کې هم داسې ځوانان شته لکه خاص ننګرهار په رقم چې ګرځي بلکل ځینې پکې شته که نه او ډېر ډېره مننه کومه جالبه خاطره که راته وایي جالبه خاطره خو زموږ په نننۍ منظره کې یوه دا ده چې موږ ولاړولو منظره مو وکړه چې ډوډۍ مو وخوړله بیا ګرد ملګري په یوه پیره باندې بیده سولو یو پاو دمه وکړله یو پاو دمه په ټول وکړله او بل یوه بله جالبه خاطره چې موږ د بولدک سره روانېدلو یو ملګری مخابده یې کوي ولې بس داسې ملګری و چې زموږ د تبېدو سره یې وړ نه ایستی نو بیا هم پرېښوئ اوس هم ډېر ارمان دی چې کشکه راوستی مو د اکنما په نامه دی ډېر جالبه دا پیسې نه اچولې که څنګه نه پیسو مشکل نه ولو د اخلاقو د خوا څه کمزوري و د منظرې ټول دغه نه سوی زده کوله دغه ګوره په اخلاقو باندې انتقاد ونیولو پوه شو خفه شي درنه بیا ګوره نه به خفه کېږي ځکه نو د روان دپاره بیا دی فن کې چې د بل وخت دپاره بیا داسې کار نه کوي داسې بې اخلاقي بیا د منظرې څه نه پاتېږي یعنې دا خبره چې دی د زړه درد نه کوي د زړه د درد نه کوي ځکه د ډېر وخت ملګری مو ورڅخه پاتې سولو نو په دې خاطر یې کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه بنډر ولرئ که په وروسته کې زه پیغام لرم نور هېوادوالو ته هغه چې تر اوسه پورې دغه ځای نه دی لیدلی ټولو هېوادوالو ته دا پیغام دی چې بس څو ورځې ژوند دی په خوشحالۍ باندې تېر کړي او د خپلو هېوادوالو سره ښه ژوند وکړي او ولایتو ته ولاړ شي منظره وکړي ساعت تېر کړي دماغ برابر کړي نو دا مو ټولو هېوادوالو ته پیغام داسې راته معلومېږي چې شعر و شاعرۍ سره علاقه لرئ لږ اوس چې موږ ته وایي که نه نو اوس په هغه دغه کې نه یو چې موږ تاسو ته شعر ووایو یو شعر ته ومړه کندهارۍ لهجه کې خوند کوي یار څه درته ووایم څنګه درته ووایم یا به ته یا د بل ملګری ووایي بل ملګری به درته ووایي یو دنه به درته ووایي دا بل ملګری به درته ووایي شعر به درته ووایي زه ډېر ستړی شولم که ستا مرکه شو کړی ستا سره دا ښه زه به نو څه درته ووایم یو دانه ستا په اواز کې ته دانه ورته وایي نه غواړي که لنډۍ هم پروا نه کوي ته یې ویلی شي درته ووایي اوس نو څه دواړه دننه ووایي عمر صاحب دواړه یې ووایي ودرېږه نو لیدونکو تاسو خپله ګورئ چې ماشاءالله ماښامې د اوس هم دلته چې د هېوادوال راځي منظرې لپاره تقریبا د شپې تر 10 پورې 11 پورې دلته هغه بیروباري ښه مهرباني د هغه یو ملګري دپاره به ووایو دوه بیته فقط وایي څنګه ووایم چې څومره راته ګران یې څنګه ووایم چې څومره راته ګران یې څنګه ووایم چې څومره مې یادېږي او د حساب پای در معلوم دی چې پر څو دی
د حساب پای در معلوم دی چې پر څو دی لیونی دومره مې یادېږي او لیونی دومره مې یادېږي چې پخوا به څومره په زړه راورېدلې چې پخوا څومره په زړه راورېدلې اوس هم ومنه هغومره رایادېږي او اوس هم ومنه هغومره رایادېږي د کیسې په پیل چې څومره راته یاد وي د کیسې په پیل چې څومره راته یاد وي کیسه ختمه شوه خو هم رایادېږي او څنګه ووایم چې څومره رایادېږي نه ژوندی بیخي لوړ ده ماشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه وختونه راځئ نو درنو لیدونکو تاسو ته په همدې عینو مینه کې هغه مشهور خواړه در وښیم کوم چې دلته ځوانان په اکثره په ماښامي کې ډېر زیات نوشجان کوي دا ځینې خو پکې زه پېژنم چې نخود دی او هغه سلاد دی دا نور خواړه چې دی لږ زموږ ولایت سره څه توپیر لري دا چې تو ورته څه نوم اخلي یا کوم خواړه دي نو ورور څخه معلومات ترلاسه کوم سلامونه وعلیکم سلام ښایست په خیر یې جوړ وګاست ډېره مننه ته ښه یې په خیر یې شکر دی الحمدلله تاسو په خپله ښایست جوړ وګاست څنګه یې موسم سره څنګه یې ښه یم بیدار یم بس ګزاره ورسره کوو نن ورځ پیل څنګه شوې او څنګه تر اوسه پورې راورسېده ورځ ډېر ښایسته پیل و ښه ورځ وه ښه ورځ وه نوم دې واله نوم شفیع الله شفیع الله د کندهار اوسېدونکی مرکز یې کندهار اوسېدونکی مرکز یم ډنډ ولسوالي څنګه دی کاروبار دې څنګه دی ښه دی بس ګزاره کوي خپل نصیب رسېږي بس مؤمنانو ګوله برابرېږي کور ته همدلته عینو مینه کې دی که نه بېرته ښار ته ځې یا ښار ته ځم یا په درایه کې دی درایه کې دی و زموږ هغې 4-5 څانګې دي ډېر ښه څه وخت کاروبار ته راځې څه وخت بېرته کور ته ځې بیا شپې ماپښین پر 3 بجې راځم بس پر 10 بجې بېرته کور ته ځم ماخستن نن د بازار څنګه و ښه بس خپل ګراکان شته میلهوال هم راځي او شخصي خپل ګراکان هم شته هغه هم راځي دلته ښه دا راته ووایه چې هغه ته کوم خواړه وایي هغه څه دي او دا څه دي او دا څه دي دې ته بورګیان وایي بورګیان و چاټ شنخودو ته ورلېږي دا نو نخود چې کچالو چې مطلب دا خلک یوازې خوري که نه دې سره یا د جې سره ګډېږي و بورګیان نخودو پټاټې او سلاتې سره ګډېږي هغه بیا ګلکفیجه دې ته بیا ګلکفیجه مابینځ ته شیان ورلېږي دې کې بیا څه دې ته هم پټاټې او نخود ورلېږي او دا سرکه مربا او املي اوبه او مسچې دا شیان ورلېږي ماګې غوښه پکې اچي مړه ماګې غوښه پکې اچي یا غوښه نه ورلېږي تاسو مونږ ته غوښه وایي غوښه وایي غوښه ورته وایي غوښه ورته وایي غوښه ګلګپې پلیټ څو ورکوې ګلکفې پلیټ 10 افغانۍ دی او 50 افغانۍ دی 10 او 50 افغانۍ او دا بورګیان دی و بورګیان شنخود دې ته وایي شنخود اصلي کې زه نوم جدي شنخود ورته وایي چې سره ګډېږي ګډه ماشاءالله نو 10 افغانۍ دی غاب 10 افغانۍ دی 40 افغانۍ دی بیا در 50 چې یو کس ښه وږی که نه چې ښه وږی مکمل کار یې کړی که نه چې راشي که نه په څو روپۍ مړېږي بیا یاره په 10 افغانۍ 40 افغانۍ مړېږي ښه صحیح مړېږي او ته چې بیا کله خپله وږی شي همدا خورې که نه ته خپله چې خورې زه هم دغه خورم خو بس ګای وخت چې وریجو ته شوق راولاړ شي وریجې خورم ګای وخت چې خپل شنخود خورم ډېره ښایسته ذایقه ده ډېره ښایسته شنخود زه خرڅوم همداسې ده دغه عینو مینه ماشاءالله ورځ تر بله ډېرې زیاته جوړېږي مخکې دغسې ودانۍ دغسې ځایونه دلته نه وو که نه هغه د ماشاءالله ستاسو هم کاروبار دلته روان دی که دا راته ووایه چې ستا په شمول
دلته به نور څومره ځوانان کار کوي ستاسو غوندې چې مثلا یو شی بل شی خرڅوي و ډېر دلته خو نو اکثره ګاډیان والا وریجې خرڅوي ځینې شنخود خرڅوي دغه خرڅوي ځینې کباب خرڅوي ځینې برګر خرڅوي ځینې منتو خرڅوي ځینې مستانه فلوده خرڅوي رقم په رقم خواړه خرڅوي ټولو پکې ښه ژوند روان دی خوشحاله دي وګرده خوشحاله چې بس د ورځنۍ در باسي د کور خرچه ور برابروي ښه صحیح برابرېږي و صحیح ور برابروي ستاسو بیا ډېر مشتریان چې پکې ښه خوشحاله وي کومه ورځ هغه هغه نو بیا د جمعې په شپه یې او د جمعې په ورځ یې ځکه چې میله هم درې عینومې ته راځي دلې په شمنیانې کې کښېنې شیان هم خورې او خپل ګراکان هم ډېر راځي ځکه چې جمعې په ورځ د رخصتي ورځ ده نه او د جمعې په شپه هم دغسې ګرځي راځي خلک انډوالانو سره راوځي دلې کله کله چې وایي ستړی شو ځان سره شعرونه مو وایي رښتیا څو ته ملګري دې راته وویلې یا شعرونه مې نه دي زده بیخي و بیخي نه ډېره مننه راکړه لاس دې خیر سې مننه ځکه ګلکفې به در جوړ کړم نشته به در برابر خیر اوسه نور خو څه پیغام نه لري خیر سې مننه یا ډېره مننه بس کاروبار ولرئ خوشحاله اوسئ سلامونه سړی مشي جوړ خیر دی ته ښه یې خیر و خیرات ورځ په خیر څه دا ماله ته ډېره مننه ستاسو ورځ ښه وه و شکر تاسو په خیر څه خیر و خیرات نوم دې واخله هغه لالی هغه لالی هو دا خو دوه نومونه دي که نه یو دی هغه لالی هغه هم دی لالی هم دی یا هغه لالی سره جوړاک ماشاءالله ښایسته نوم دی که نه دا هو چا ته باندې ښې بالا مور پلار به جوړ مور پلار وخت دې خپله که نه هو خپله وخوښت نن ورځ څنګه وه مشتریان دې څنګه وه بیخي به خیر و بالا په بازارونه گای کمزوري گای برابر گای سمې گای مې نه گای سره کم موږ چې ګورو دغه ستا نرخ مې اوس اقتصادي دی که نه پلیټ څو ورکوي پلیټ معنا شل جیش څلوېښت پنځوس بالا د پنځوسۍ پر خواته نشته ښه صحیح بریاني ده که نه کمزورې ده صحیح بریاني ده دا جلسمه څانګه ده جلسمه جلسمه څانګه غوښه هم پکې ده یا غوښه بیا څوک غواړي بیا ورچو جنې بیا خلک نه غواړي اوس که څوک دېرش والا قابه والا کې که نه هغې غوښه یې که نه یا بیا سلاته او چکني پوښتنه نه کوي سلاته او چکني وراچوي غوښه پکې نه وي یا غوښه نه پوښتي څو والا قاب کې بیا غوښه یي نو سلي والا کې منه سلي والا هو سلي والا کې دا څو والا قابونه دي دغه شلي والا دي دغه جیش و 50 والا دي هو تقریبا چې دغه ورځ کمزوري هم دي که نه هو څو قابه وځي د ورځ دی تقریبا په کیلو فرق لري هو چې ورځ کمزوري 12 کیلو وځي ورځ وروري 15 کیلو دا مال ته مشکل سکړی لای و دا 12 کیلو نن بازارونه سره کمزوري 12 کیلو مخکړي هغه دروسه نه خلاصي تقریبا 12 بجو 12 بجو ته واخ وي مخسن د کاروبار کې واځي به کنه شاګردان شته سره یا دا شاګردان سره سره و شاګردان سره سره استاد مې هغه کله د کور خاطه نه یو څه چې کړي موټر مو راوصلې دي بالا کاروبار مو روان کوي خوشاله خپل روزګار کې و سره د شهر ځوانان دي بالا خپل ورځ خوري ډېره مننه څه پیغام لري په وروسته کې ولا دغه ولا پیغام نشته بیخي یا پیغام یې کسر هغه لاله هو خیر ډېره مننه درنو لیدونکو چې د خپرونې د پیل څخه تر پایه پورې زموږ ملتیا مو وکړه دغه وه زموږ ځانګړې خپرونه د کندهار له ښایسته ولایت څخه او بیا د عینو له میرې څخه په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو خوښه شوې وي تر یوې بلې دغسې نوې خپرونې سره چې زه بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مل شي همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ
د تماس شمیره 0 250 15 15.